ښه نارینه په ګډ ژوند کې دا تېروتنې نه کوي. سلام او مینه مې قبوله کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې په دې خبرو غږیږو چې ښه نارینه کومې تېروتنې نه کوي. دلته د نارینهو هغه عامې تېروتنې یادوو چې د ګډ ژوند اړیکې ورسره خرابېږي. هیله ده اورېدونکي عمل پرې وکړي او ګډ ژوند له ستونزو وساتي. ډېر نارینه به مو لیدلي وي چې د ښځو په وزن، سینګار، اندام او نورو خواصو بحث او خبرې کوي. دا د ښو خلکو خاصیت نه دی. غوره نارینه د ښځینو په ظاهري مسلو دومره تمرکز نه لري لکه په اخلاقي او معنوي حواسو چې لري. تاسو که غواړئ مېرمنو ته مو درانه او ښه وبرېښئ، له داسې خبرو ځان وساتئ. البته منع کوو هم نه، هر څه په یو تعادل سره وکړئ. بد چلند یې نه کوي. په عام ډول زیات پښتانه له ښځو سره په بد چلند ځان ښه ښکاره کوي، خو دا ډیره غلطه خبره ده او دا یو پرېوتلی عمل دی. ښځو سره بد چلند د ښو نارینهو کار نه دی. نارینه باید ښځو ته خاص احترام ولري، ښه چلند ورسره وکړي او هیڅکله یې زړه مات نه کړي. خپلې مېرمنې ته لومړیتوب ورکړئ. ښه نارینه خپلې مېرمنې ته پر هر بلې ښځې لومړیتوب ورکوي او ځای یې چاته نه ورکوي. بد نارینه هغوی دي چې د نورو اړیکو په رامنځته کولو خپلې مېرمنې هېروي او په اړیکو کې خیانت کوي. ښځې ته د یوازیتوب احساس نه ورکوي. ځینې نارینه ښځې ته د کوروالي کولو د یو آلې په سترګه ګوري او له دې پرته عاطفي او احساسي اړیکه نه ورسره ساتي. دا ډېر بد عادت دی او ښځې ته د یوازیتوب احساس ورکوي. امکان لري په داسې وخت کې ښځه بل چا سره اړیکو ته تمایل پیدا کړي چې دا بیا تر ټولو بده ده. بې احترامي نه کوي. ښه نارینه د خپلې مېرمنې شخصیت ته په کمه نه ګوري او تل یې درناوی کوي. هغوی چې ښه نه دي د مېرمنې احترام نه کوي او په کمه سترګه ورته ګوري، دا کار د دوی شخصیت ټیټوي او په بدو یې حسابوي. له ستونزو نه تښتي. کمزوري او بد نارینه له ستونزو تښتي، میدان پرېږدي او خپله اراده بایلي. مضبوط او ښه نارینه د هر قسم ستونزو په وړاندې ځان نارینه ګڼي او په وړاندې کلک درېږي. تاسو هم که غواړئ چې ښه نارینه اوسئ، په دې اصل کلک ودرېږئ. دروغجن نه وي. ښه نارینه نه دروغ وایي او نه له چا ناسمه ګټه اخلي او نه یې دوکه کوي. دوی په خپل قول درېږي، وفاداري کوي او خپل نارینه‌توب له خپل وجدان سره هم ساتي. تاسو که غواړئ ښه نارینه واوسئ، دا خویونه ځان کې راولئ. تنګ نظره نه وي. ښه نارینه مثبت فکر لري او منفي فکر نه لري. ذهن فکر یې محدود نه وي او هر څه باندې بدګماني نه کوي. بد نارینه بیا له دې کبله چې خپله بد وي په هر څه بې باوره کېږي او په بدګمانۍ چلند ورسره کوي. دوستانو دا وی هغه تېروتنې چې یو نارینه کوي، نو که یو ښه نارینه وي هغه باید دا تېروتنې ونه کړي. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. که ستاسو خوښه شوې وي ضروري درسره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.